السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمانان ورونو، هر مسلمان چې په یو ګناه باندې اخته دا مسلمان باید له ګناه څخه توبه وکړي، او الله جل جلاله د هر مسلمان توبه قبلوي چې توبه وکړي هغه تیری ګناه به الله جل جلاله معافیه. توبه دې ته یایي چې یو انسان په خپلو تیرو اعمالو باندې په زړه کې څه پښیمانه شي، هغه بد وبولي، ځان ګناهګار وبولي، او له الله جل جلاله څخه د یو تیرو ګناهو مغفرت طلب کړي. استغفر الله ډېر وایي، خدای ما وبخي، خدای ما خطا کړې ده، ما ګناه کړې ده، الله جل جلاله زه ډېر ګناهګار یم، بل به دا کار وکړي او آینده به ښه ټینګ قصد او عزم وکړي چې زه به ګناه نه کوم. الله تعالی به سره به وعده کړي چې خدای ته توفیق راکړي، زه به انشاءالله بیا ګناه نه کوم. دا توبه ده. مسلمانانو د موږ تاسې د امت او د تیرو امتو دا فرق ده چې په یوغو امتو باندې د ګناهونو له وجې الله جل جلاله سخت عذابونه راوستي. سورة العنکبوت کې 40 آیات شریف الله جل جلاله فرمایي: فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. الله جل جلاله یایي چې هر یو مې په دوی کې په خپله ګناه سره ونیو. بعضې هغه دي چې په یوغو باندې ما له اسمانه څخه ډبرې نازلې کړې، او بعضو باندې ملایکو سختې کوکې وکړې، زړونه یې وچودل، او بعضې الله جل جلاله یایي ما ژوندي په مځکه باندې ننویستل، چخ مې کړو په مځکه، او بعضې مې بیا په اوبو کې غرق کړو. دا تنها دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مکرم معظم امت چې الله جل جلاله یې توبه قبلوي. الله جل جلاله دې دغه حالت بیان کی: ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. خدای پاک یایي زه تاسې ته د پخواني امتو چې تر تاسې مخته تېر سوي دي د هغو حالات درته بیانوم چې ما له هغو سره څنګه معاملې وکړې، او د تاسې توبه قبلوم. دا جایز مطلب ده. ويتوب عليكم، خدای پاک یایي تاسې توبه قبلوم. الله جل جلاله په لوح محفوظ کې دا خبره لیکلې ده: امة مذنبه ورب غفور، چې دا امت خو ګناهګار ده، ګناه به جنې کېږي، خو د دوی رب بخونکی رب ده. نو مسلمان که په هر ګناه اخته، خصوصا دا د نشو او معتادانو کې د موږ تاسې خبره شروع وه چې الله تعالی ته توبه وکړي، الله جل جلاله توبه قبلوي. یوه قصه کتابو لیکلې ده، یو سړی ډېر ګناهګار و، یوه ګناه یې ونه پرېښودل، بیا دی ناجوړه سو. دا خپل کلیوال همسایګان دا یو هم د ده پوښتنې ته ملاقات ته هېڅوک هم نه ورتله. ده بیا یو ورځ یو ملګری و هغه یې راوغوښت، هغه ته یې وویلې که زه مړ شومه بیا به ما د خپل کور په یو کونج کې ښخ کې، ځکه چې له ما څخه چې دغه ژوندي همسایګان په عذاب دي، ما ته نه راځي، ما بد ایسوي، نو هغه مړي به هم له ما په عذاب وي، وړې مې مه وروړه. نو بیا دی چې وفات سو، هغه خپل ملګري د کور په یو کونج کې ښخ کړ. نو بیا دا ملګري دی په خوب کې ولید په ډېر ښه حالت باندې. پوښتنه یې ځینې وکړه چې الله تعالی څه معامله در سره وکړه؟ الله تعالی راته وایي چې ای د ما بنده ته خو خلکو ضایع کړی وې، له تا یې مخ اړولی و، خو زه دې نه ضایع کوم او زه له تا مخ نه اړوم. نو الله تعالی په ما باندې رحمت وکړي، د ما توبه یې قبوله کړه. نو ګورئ مسلمانانو، الله جل جلاله په موږ تاسې باندې ډېر مهربانه ده. د دغه امت په باره کې آیات شریف ده چې ما تېرو امتونه هلاک کړي، په یوغو مې کاڼي او ډبرې راورولي، هغه مې په اوبو کې غرق کړي، په یوغو له اسمانه څخه کاڼي راورېدلي دي، خو تاسې توبه زه قبلوم. توبه باندې به بیا غږېږو انشاءالله. خو یو هر مسلمان اول ما سره چې په ګناه باندې دی مصر یي، یعنې داسې عادت یې د ګناه نیولی، دا به د دې ټینګه وعده کړي چې توبه به کاږي. او یوه طریقه یې کتابو لیکلې ده چې یو مسلمان چې د توبې اراده وکړي، بیا د څاښت په وخت کې د څاښت لمونځ، لکه په دا اوسو وختو کې تقریبا دغه 9 بجې 8 بجې تر 10 بجو پورې دا د څاښت وخت ده، چې 2 رکعاته لمونځ وکړي، او بیا 360 وارې داسې ویایي چې یا تواب جل جلاله، یا تواب جل جلاله، یا تواب جل جلاله. الله جل جلاله یې له هغې ګناه څخه خلاصوي، او الله تعالی یې له هغې ګناه نفرت پیدا کوي. خدای پاک ده ته د توبې توفیق ورکوي، بیا به انشاءالله هغه ګناه نه کوي. او دغه رقم د دغه نامه مبارک یو بل خصوصیت هم ده، هغه دا ده چې کله کله په یو انسان باندې یو ظالم مقرر یو څوک یې له ده سره ظلم کوي،
نو چې دی له هغه ظالم سره مخامخ سي چې لس وارې یا تواب جل جلاله ووایي په هغه ځای کې او داسې د هغه طرف ته ورچوف کړي نو الله جل جلاله به یې د ظالم له ظلمه څخه خلاص کړي. او د څا په وخت کې خو ما درته وویل چې 360 وارې لمانځه وروسته ووایي یا 2 رکعاته یا 4 رکعاته لمونځ وکړي نو الله جل جلاله به د ګناه د پرېښودلو توفیق درته ور په نصیب وګرځوي. الله تعالی به بیا له هغې ګناه څخه وساتي خو په اخلاص سره به دغه عمل کړي، په صداقت د زړه سره به یې کړي. الله جل جلاله دې ټولو توفیق را په نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله.